شپږ زر ریاله تنخواه به در کوم. صحیح ده. 2 کسان 2 ګلان قربان. ها چې شپږ زر ریاله تنخواه به در کوم، چې چلوم به کوم ځای وای، چې جده، دمام، ریاض، دوبۍ، لکه که په هر ځای مې ویشتلې پوه شولې. ها مننه زړګیه مننه. قطر هم راته لکه یاد کو، قطر ته جالب به ښه. ما چې داسې حساب د زړګا دا په مسافرۍ کې لکه مسافر شي. ابو فیصل مننه قربان. ابو فیصل زړګو 2 جهانه مننه قربان. تھینک یو ابو فیصل، تھینک یو سو مچ. پوه شولې. او موست ویلکم. 1K باندې پنشمنت ته قربان. 1K پلیز ډبل کې پلی وکړئ. دلته مې 8-9 کاله وشو. ماشاءالله. 1K یار پلیز ډبل کې پلی وکړئ، ډبل کې لیډ ورکړئ. ټول سکرین وټکوئ زړګا دلته. مننه قربان. ابو فیصل 2 جهانه مننه. د ټولو 2 نړۍ مننه قربان. تھینک یو سو مچ. سکرین وټکوئ سکرین. زما روانه مې هم کېدای شي اوس سیمټ راشي او خو د دوی سیمټو خدای تباه کړه چې پته نشته چې چل پې وشي. ښه او که نه نو ډېرې سختې دي زړګا. څه وکړو زما ماشاءالله ښې شکر دی. الله دې دله ژوند درکړي او الله دې ورته روغ لره چې روغ یې. الله دې ورته روغ لره. مې زړګا زه دې باندې خوشحالېږم که نه. زه کور کې ناست یم، زما ورور څه ښه شی پوه شولې، خلک ورته ووایي چې دا د شکیل ورور دی. دې باندې زه ډېر زیات خوشحالېږم. پلار مې سپینې جامې واغوندې چې ته ناست یاره دا د شکیل پلار دی، په دې زه ډېر سخت خوشحالېږم. نور والله که ځان راڅه پروا مې قسم دی. بله ورځ مې هم کور کې ویل ما چې دې روډ باندې دا روډ به یو ورځ ما وم خوري، بس په دې روډ به ایسته مړ شم پوه شولې. ډېر خلک وایي دا ورور به داسې وکړي، ورور به هغسې. ماله چا یو پې راوویل ویل ورور به دنه پیسې وایي او دا چل دنه کوي او دا به سبا ځان له ښه شي او کورونه به جوړ کړي او دا چل به وکړي. مال چې هلکه کور جوړ کړي، خو زه به هم پورې یادېږم چې د شکیل کور دی، نو مال ما څه شی جوړ کړه. صحیح بس دا کار ده کې ښه دی چې د نرتوب زندګي دې تېره کړه بس نور یې څه کې. والله نه مې دی داسې لکه مطلب کور کې مې الحمدلله ټول ښه عزت کوي، خو ما لکه اوسه پورې چاته داسې نه دي ویل. صرف ورته دا وایم شور مه کوئ، جنګ مه کوئ خلکو سره، لکه نه ښه لایمه، ځکه چې ځینې ټایم کې به د یو سړی په چا باندې ور واچئ پوه شولې نو نقصان به درته ورسوي. دوه کسان دي، 2 رونه مې دي، یو زمینداره کوي یو ګاډی چلوي هلته. ستا نه کشران دي که مشران دي؟ ما نه کشران دي دواړه. یو دلته راسه 3 کاله تېر کړل، بس بیا لاړی واده مې وله وکړو، بس اوس زمینداره کوي. او بل ګاډی چلی، هغه له مې ګاډي له پرېښیم، هلته دا ګاډی سنبالوم. صحیح بس ښه دې کړي دي، بس دا دی د نرتوب کار دې کړی دی. دغه زندګي د زړګا زندګي هغه ده چې بل لا تېره کړي، ګنې خپله خو یار سړی تېروی شي. بلکل که څنګه همداسې ده. خوشحاله اوسې، الله دې دواړه جانه ښایسته کړه. مننه. ښه اوس د باندې پنشمنټ کومه صبر وکړه. ښه پنشمنټ به کوې؟ نه خبره ورشته کومو خبرو کې دې سوچ مړې دغه خبرې ما ته مه یادو، به زه صحیح مه ګزاره کړم. ژوند دې څنګه تېر شو؟ تا خپل ژوند څنګه تېر کو؟ مطلب ډرګ یا مرګ یا قصه به ترې نه کې؟ ژوند ښه دی شکر دی. پرون وختي یو ویډیو کې مخې له رالې ثناګل سره ناست وې. ثنا سه خو زه نه کښېنم او ثنا له زه ځم هم کېدای شي انشاءالله د یو څو ورځو کې، خو نو خو روجې له به ځان خیره سټ کوم، اخري روجه به زه هلته وړم، عمره کوم، بیا هغې نه بعد زیارتونه وکړم، بیا به راستنېږم په هغو باندې چکر به وهم. ښه خبره ده. او لکه موږ چې اختر هلته تېروو عمره کې. رحمتزاده مننه قربان ولکم. او دلته په رینډ باندې ګاډه روالو، بس عمره وکړو، بیا اختر مدینې کې تېر کړو، بس بیا زیارتونه وکړو، بس بیا په چکر را روانې چې هر طرف ته لاړو، بس ګرځو لکه 15 ورځې 6 ورځې چوټي زمونږ یي. صحیح. ثنا خو ما سره د ډېر ټیمه نه ده، ثنا خو دوبۍ کې ده چې ما سره راځي. صحیح ده ستا کمنټ زه ګورم. SA
زړګو امیچ را باندې وین کوي یار پلیز دا میچ را باندې وین کوي په څه طریقه باندې وعلیکم سلام ټول ته سلام دا منه علامه مړ دا میچ را باندې وګټه اس ا ته څه وې ته څنګه زندگی دي څنګه تیر شو وخت څنګه تیری مړ بس دغه شی اشوګانې موبګانې د لکه اوس پرخي دي هغه خو ما بیخي پرېخیا بس دې لایب ته ناشته لایب کې د تاسو ملاوي وسکل مړ زمونږ ردی خوان نشته ګوره شته پکې نور خلک ګوره وي ته کېږي خو موږ ته خو سینډنګ نه کېږي هغسې ګوره یا داسې حساب د زړګا چې دلته د ښځو زمونږ په کلي کې د ښځو نه د ډېر غټ دوکانونه جوړ کړي مطلب هغه کې زمونږ ګاونډیان د هغو که یو کور دی زمونږ دا کور والا هم ټولې ورځي پوه شوه ښځه بس هغې ته هر څه کوي که نه خبرې مبرې شی لګي نو هغې مور ویل چې تقریبا هغې پکې 4-5 لکو روپو مال اچولی که نه زړګا ځان نه ښه ښایسته دوکان کولاو که په دا کور کې دې شي ته مه کښېنه د دې هېڅ پته نه لګي نن دا میډیا شته بله ورځ غړه بلاک شوله بیا به ته څه شی کوې دغه خبره ده که نه اوس مې هغه 15 ورځې ایډي خرابه شوې وه داسې وکړه نه مړه سم خراب وکړه ولس 15 ورځې ما ته چا وویلې قسم دی بل ما ته ډېرو ملګرو داسې وویل یاره ویل تا لایب کې تاله ګفټینګ کېږي لایب کې تاله دا شی کېږي ته پټې هغه باندې ډپټیانو باندې څه کوې قلاره کښېنه ما ورته ویل چې ګوره دا ارضي طور دی ډپټي چې ما سده دا پخه ده زما په لاس کې د زه په اعتباري یم چې او دا ډپټي زما شته بالکل او صحیح خبره ده ښایسته دوکان ځان له کولا کو والله دا شی نه میده پکې کېده داسې رش بی د باندې په خدای یقین وکړه تا نه بار سړی سامانونه وړي نه مړ زما یو د چای هوټل ته خیال دی خو زما وس نه کېږي د چای هوټل ته چای هوټل ته پېښور کې او په دې خپل علاقه باندې ولې نو څنګه دې وس نه کېږي چای هوټل ولې دومره ګران دی که څه نو لکه داسې بېکاره خو هم نشي کولا وهلی که نه چې دونه ښځې خوی لږ ډېر که نه خرچه پرې راځي چې مطلب هر قسم سړی ورته راتلی شي که نه چې غریب هم ورته راتلی شي مالدار هم ورته راتلی شي څنګه ته جمع شی روا یې که نه څنګه نو هوټل څومره خرچه پرې راځي 2 لکه 3 لکه نه ما چا نه تپوس کړی و چې لکه داسې ښه هوټل کولاوی داسې پاکستانۍ پې کم از کم 10 لکه روپۍ خو به پرې راځي لکه چې ښې کورسۍ او ښه سیسټم هغسې کې که نه بیا د ښه سیسټم او ښه هر څه چې کې 10 لکه روپۍ د ګډانو په هوټل راځي د خدای نېکبختي هم چې په لینډ هوټل کولاوی داسې په لینډ یې کولاوی هغې باندې 10 لکه روپۍ راځي 10 نه هم کمې راځي होटल को स्टार्टिंग ग्रांड है स्टार्ट देखो या पर तयारी होटल मिलावे की सुना है ती जोड़ा उसका तेज जैसा जोड़ा होता है चीजें मजमाए होटल मजमाए नो बे को खुद نه نه دغه خو داسې خو نشي کېدی دغه خو څوک نشي کولی اوس چې د کرۍ ځای هر څه خو د کرۍ چې کرۍ ځای باندې دومره پیسې نه باندېږي زما د چای هوټل خوښ دی او ما له چای چل هم راځي زما د لاس چای هم ډېره ښایسته وي نه چای رښتیا چای هوټل چې ستا خوښ دی او چای ولاس تاله دغه ده نو ته به پکې ناست دی زه به پکې پخپله کښېنم که نه یاره والله شکردارۍ نه چلېدو دا قصه دې پورې رایاده شوه یوه ښځه به راتله بوډۍ ښځه وه مشره شانتي او یوه چوپړی وه پوه شوې داسې لکه کلو وطن کې پاټو کې داسې بوډۍ شانتي هغې کې به وه چې ما به ګاډه راډاک کو بار بر ووتم هغې څه به ودرېدم مال به یې هم څه را پوه شولې او ښه بیا زر لاړه چیلی نه بیا شودره ولوشل پوه شولې هغه ټیم کې او یاره چای به یې پخې کړې یو قسم لکه نه چې د پنډیه پورې به نه دی پنډیه پورې به زما ډوډۍ ته زړه نه کېدو قسم دی پنډیه پورې به زه تلم او ما به روټۍ موټۍ ته زړه نه سیده به ګاډی مې خالي کو پوه شولې بیا به مې 200-300 روپۍ ورکړې طلا وړم ډېره ښه ښځه وه اوس په پاته نشته چې مړی که ژوندی وي ستا دا ګاډی لکه چې سټارټ دی دا خو سټارټ وي دا خو 24 ګنټې سټارټ وي چې موږ یو پېره سټارټ کو بیا خو بندوی نه شي
او کنه نو دا خو به خرچه کوي. خرچه دلته څه 1300 روپۍ ځلم نه وای د خدای نه بخت 13 روپۍ به نه ورشه ټینګۍ پول کیږي نه 13 نه 100 روپۍ به دې پول کیږي شکیله ها. سلام